سلامونه نیکې هیلې احترامات د ام سی ایل یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرو چې جوړ او روغ یاست او تر دې دمه به د صحت په کلیو کې نغښتي وئ. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ چې نن سبا زیاتره خلک وایي څنګه زه خپل عکس ښه ایډیټ کړم، څنګه زه ډیزاین وکړم، څنګه زه ویډیو ښایسته جوړه کړم، څنګه زه د ټیک ټاک لپاره ویډیو زبردسته جوړه کړم، څنګه د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ کړم. نو دغه پوښتنې به تاسو نن سبا ډېرې اورئ. نو موږ هم وغوښتل چې د دغه اپلیکیشنونو پیل له سره درته وکړو ترڅو تاسو په هر څه کې مهارت پیدا کړئ. لومړنی اپلیکیشن چې موږ ټارګټ کړی دی هغه د پیکسلاپ په نوم اپلیکیشن دی چې انشاءالله موږ به په لومړي سر کې شروع کو. یعنی په پیکسلاپ د څه لپاره استعمالیږي ډېرونه به ورسره بلد وي، خو ځینې به بیا نه وي بلد، هغه به اوس بلد شي. پیکسلاپ دوستانو د یوټیوب لپاره د تمنیل لپاره، د ډیزاین لپاره، د لوګو د جوړونې لپاره، همداشان د نورو ډیرو کارونو لپاره کارول کیږي. تاسو به زیاتره په فیسبوک کې دغه پوسټونه ګورئ، یعنی د حدیث ډیزاین ګورئ، تاسو به دغه جواب سکرین باندې ګورئ، تاسو به دغه ډول ډیزاینونه ګورئ. نو تاسو به دغه فکر کوئ چې آیا دا د کمپیوټر کار دی که د موبایل کار دی. نه ورونو، دا ټول د موبایل کار دی، دا ټول په موبایل کې ترسره کیږي. نو څنګه ترسره کیږي انشاءالله دغه به په راتلونکي درسونو کې وایو. انشاءالله دغه باندې به ځان ته ویډیوګانې جوړیږي او تاسو به دغه ټول سټیپ بای سټیپ ګورئ او موږ به دغه تاسو ته سټیپ بای سټیپ ښایو. نو دوستانو دغه کوم ډیزاینونه چې تاسو ولیدل یا حدیث یا نور څه کومه ویناوې، نو دغه ټول د پیکسلاپ کار دی، د پیکسلاپ کې ترسره شوي دي. نو پیکسلاپ د دې په خاطر استعمالیږي. هم تاسو ډیزاین پکې کولای شئ، هم تاسو ښایسته شعرونه په عکسونو باندې لیکلی شئ، هم تاسو تمنیل پکې جوړولی شئ، هم لوګو پکې جوړولی شئ. او په څنګ کې ورسره کاین ماسټر او کیپ کټ دي چې موږ راخیستي دي ستاسو د پوهاوي لپاره. تاسو دلته وګورئ دغه کیپ کټ دی او دغه کاین ماسټر دی. نو زبردسته ویډیو چې د ټیک ټاک لپاره همداشان یا د یوټیوب لپاره پکې جوړیږي هغه کاین ماسټر او کیپ کټ دي. د ټیک ټاک لپاره چې ویډیو جوړوئ باید تاسو کیپ کټ وکاروئ، ځکه تر ټولو ښایسته ویډیو په کیپ کټ کې د ټیک ټاک لپاره برابرېږي. نو همداشان کاین ماسټر هم ترې کم نه دی له چا. کاین ماسټر هم ځان ته بیل خصوصیات لري، ځان ته بیل ځانګړنې لري، ځان ته بیل ډیزاینونه لري. نو انشاءالله دغه کورسونه به موږ ټول سټیپ بای سټیپ مخکې وړو. خو یوازې مو له تاسو هیله دغه ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ دغه ویډیوګانې تعقیب کړئ او انشاءالله موږ به هره ورځ تاسو ته هره نوې برخه اپلوډوو او تاسو به په هغې باندې کار کوئ. نو لومړنی کورس چې زموږ به شروع کیږي هغه به د پیکسلاپ وي. د پیکسلاپ دپاره تاسو فیسبوک کې دغه پوسټونه چې کوم ولیدل، ما چې کومه یادونې کړې دي هغه د یوټیوب او واتساپ غوښتل دي. یعنی تاسو باید واتساپ هم ولرئ، یوټیوب هم ولرئ، ځکه دا دوه څیزونه مهم دي. په یوټیوب کې چې کومه ویډیو پبلش کیږي نو هغه یوټیوب کې به وي، او واتساپ د دې لپاره مهم دی چې کوم اړین توکي وي هغه به موږ تاسو ته انشاءالله په واتساپ کې اچوو. نو هیله مو له تاسو څخه دغه ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ در سره تعقیب کړئ او انشاءالله موږ به هره ورځ تاسو ته لومړی د پیکسلاپ یوه برخه نشروو، ځکه موږ تیارې ټولې برخې برابرې کړې دي لومړی، او بس یوازې موږ چې کورس شروع کړو په هماغه ورځ باندې، یعنې موږ خپله ورځ به درکړو انشاءالله په هماغه ورځ باندې به په اتومات ډول شروع کیږي او سټیپ بای سټیپ په هره ورځ یوه اپلوډیږي. نو انشاءالله څومره کورس چې وي هغه به موږ ټول په ویډیو کې په لنډ ډول رانغاړو، لنډې ویډیوګانې به جوړوو، خو یو څه ترې زده کړو. او ورپسې ډېرو غوښتنه کړې وه چې کیپ کټ کې موږ څنګه ویډیو جوړه کړو. نو کیپ کټ کې به ویډیو همدغه پیکسلاپ د کورس سره یو ځای ماسپښین یا داسې کوم بل ټیم کې اپلوډوو یا ماسخوتن کې. نو تاسو به د کیپ کټ ایډیټ ویډیو هم ګورئ، کولی شئ تاسو یې وګورئ. د کیپ کټ قسمه ایډیټونه به راخلو د ټیک ټاک لپاره انشاءالله. هغه نوي ایډیټونه چې کوم راځي خلک په ټیک ټاک کې ښایسته ویډیوګانې پرې جوړې کړي، همغه به موږ هم تاسو ته راخلو. تاسو به همغه نه استفاده کوئ، په ټیک ټاک کې به ډېر زر وایرل کېږي او ښه فنز به پیدا کوئ. او کاین ماسټر دی انشاءالله بیا چې پیکسلاپ ختم شو وروسته به کاین ماسټر ورپسې شروع کوو، چې څنګه موږ په کاین ماسټر کې د یوټیوب یا د نورو لپاره یا واتساپ سټاټسټ ټایپسټ ویډیوګانې د ښایسته ویډیوګانې څنګه پکې جوړې کړو انشاءالله هغه به هم بیا کوو. او ورسره په څنګ کې انشاټ هم یو بهترین پروګرام دی
خو ان شاء الله موږ به سټپ بای سټپ زو. تاسو له موږ سره پاتې شئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب